امام محمد باقر علیه السلام ائمه اهل بیت علیهم السلام کې پنځم امام دی. نامه محمد دی، پلار نامه علی زین العابدین د امام حسین علیه السلام زوی دی. مور بزرگوار نامه فاطمه بنت امام حسن مجتبی علیه السلام دی. نو دیو جنه یې څه امامانو کې د 12 امامانو کې هغه امام څخه هر دوه طرف نه هاشمی دی او حسنی دی او حسینی دی، علوی دی، هر دو طرفونه، هم مور طرف نه هم پلار طرف نه، یعنی هم حسنی سید دی هم حسینی سلام دی. نور امامانو میندې وګورئ مثلا نورو خاندانونه دي، قریشونه هم حتی نه دي، اکجنه خو بهر کې قریش نه دي، خو امام محمد باقر علیه السلام مور بزرگواره ډیره عظیم الشان بیبي دی، ډیر لوی فضیلت لري. د امام حسن مجتبی علیه السلام لور دی، فاطمه بنت حسن. او القابو کې یو لقبی شاکر دی. شاکر یعنی هغه څه الله بارگاه کې ډیر زیات شکرگزار و. بل لقبی هادی یعنی باعث هدایت دی، هادی و رهنما و. او ټولو نه مشهور و معروف لقبی باقر دی. جی باقر لږ وضاحت مرسته بیا کوو. باقر العلوم بالکل. او ولادت یې د رجب میاشتې اول تاریخ اوه پنځوسمه هجری. جی او شهادت یې د ذوالحجې میاشتې اووم تاریخ او 14 هجری کېږي. جی مدت حیات شریفی 3 کاله کېږي، یعنی 50 کاله کې شهید شوی دی. او مدت دوران امامت 1 جی 19 کاله کېږي. او دغه کې د یو حدیث هم ما نگاه ته راغلی دی او ما ورسته بیا هم ذکر وکم. او یعقوبی ذکر کړی دی په خپل کتاب کې تاریخ یعقوبی کې عن الباقر علیه السلام قتل جد الحسین ولی 4 سنین. د مانکه حسین څخه کله کربلا کې شهید شول، زه 4 کاله وم. یعنی د کربلا عمر کې کربلا کې موجود، کربلا کې موجود تقریبا 4 کاله کې. و این لاذکر مقتله، هغه قتل و ظلم هغه ټول ما یاد دي. و ما نالنا فی ذلک الوقت، هغه وخت کوم مصائب مو باندې راغلو هغه ټول یکی بعد دیگه ما یاد دي. یعنی وخت لاسه وګورئ 4 کاله د کربلا کې موجود وو. 4 کاله عمر کې. مخکې بحث د ادامه وکړو د دې نامه د خپل رسول الله یې دی، یعنی د امام باقر علیه السلام چې کوم نوم دی نامه دی محمد باقر. محمد باقر او د باقر لقب هم رسول الله ورکړی دی. سبحان الله. بیا اوس پر بیا پیدا هم نه وشوي. او دې حدیث باندې ما څور پر تحقیق وکړ، تقریبا د شیعه او د سنیانو ټول کتابونه ډاک دي، ورنه ټول د حدیث ذکر کړی دی. سبحان الله. جابر بن عبد الله انصاری روایت. جابر بن عبد الله انصاری رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه رسول خدا عظیم الشان صحابی دی. هغه روایت کړی دی رسول الله نه امام محمد باقر علیه السلام په باره کې، چې امام محمد باقر علیه السلام ته لقب باقر رسول الله ورکړی دی. او باقر معنی څه دی؟ باقر لقب ویل ورکړی شوی دی. د دې هم علما وجه بیان کړی دی. نو مخکې دینه څه علم په باره کې زه بیان وکم. علماو کې 2 اهل سنت عالمانو ذکر زه وکم، هغو هم دا مطلب ښه شان او یقین سره ذکر کړی دی. جی بالکل. د اهل تشیع په نزد خدای یو مسلمه عقیده ده چې 12 امامان دي، نامه اول نه پیغمبر صلی الله علیه و وسلم حدیث لوح معروف دی، حدیث لوح کې دا بیان راغلی دی. جی خو اهل سنت علماو کې جاهز یا معروف کس تیر شوی جاهز. جی پورا نامه دی ابو عثمان عمرو بن بحر جاهز. او 250 هجری کې وفات شوی. 250 هجری ډیره مخکې دی. قال عن الباقر علیه السلام فی رسائله عند ذکره رد اما فخرت به بنو امیه. و رسائل الجاهز معروف کتاب دی، رسائل کې رسائل دغه جمع شوی دی.
هغه کې هغه امام باقر علیه السلام باره کې لیکلي دي هغه وخت کې چې اولی بنو امیه فخر و مباحات ذکر کړی دی، بېغارات کړی دی چې بنو امیه بني هاشم مقابله کې فخر و مباحات وکي، مګر کولی شي دی رد کړی دی. رد کونې د بعد ما نسوه این عبارت جاهز داده. امام باقر علیه السلام باره کې هو سید فقهاء الحجاز، سبحان الله، فقهای حجاز سید و سردار دی. و منه و من ابنه جعفر تعلم الناس الفقه. اصلا علم فقه خلق زده امام باقر علیه السلام کړی. سبحان الله. و د غزوه امام جعفر صادق علیه السلام خلق ته فقه اندو خله، تفقه فقه علم فقه اندیو خله دی، بنیاد یو لګولې د بنیان فقه دی. تعلم الناس ټولو خلق الفقه منه و من ابنه جعفر. امام باقر علیه السلام نه، بیا د امام باقر علیه السلام زوی جعفر نه. و هو الملقب بالباقر، هغه کس دی چې لقب دغه باقر دی. باقر دی. د باقر لقب باندې هم تاسو یې رڼا اچوم کنه چې هم یې هیر نشي بیا. بېشکه همدا څنګه کې وضاحت هم راځي ته سره سره وضاحت هم کوو کې باقر العلم، باقر دی یعنی باقر علم دی. لقبه به رسول الله ولم يخلق بعده، دا لقب رسول الله ورکړی دی باقر العلم، باقر العلوم، باقر چې اوس پر امام باقر علیه السلام پیدا هم نه وشوی، اصلا پیدا نو رسول الله خپل زمانه کې لقب ورکړی دی. وبشر به او زره ورکړی دی چې ما د بعد باقر العلوم روان دی. ووعد جابر بن عبد الله برؤیته، سرور کائنات رحمت الله العالمین پیغمبر جابر بن عبدالله ته وعده ورکړی و چې ته به د ما زوی باقر وکسې. بیا دې ګورئ د رسول خدا پیشنګویونو نه کوم رسول الله خپل زندگی کې پیشنګویي کړي دي، یا حتی در روایت ویل شو چې رسول خدا معجزاتونه معجزه دی. بالکل شاید سوچتے چې رسول خدا رحلت 11 هجری کی کیږي و امام باقر علیه السلام پیدا وخت و 500 هجری کی کیږي و 500 هجری د پر رسول خدا وعده ورکړي چې تبع موضوع بیا مومي. او جابر ابن عبد الله انصاری ته وایي چې زما نصیبه ته وګوره او هغه بیا زما سلام ورسوي. یعنی دا یو قسم کو وګورو یو طرف نه جابر ابن عبد الله انصاری ته د اوږد ژوند زیری ورکوي، چې یاره ته به دومره اوږد ژوند وکړې، او بل طرف نه د امام باقر علیه السلام د راتلو زیری ورکوي. یعنی دا کلمات د رسول خدا معجزات دي. بېشکه غیبت دوره خبر ورکو بیا بالکل واقع شي، معجزه دي.